یو دوست پوښتنه کړې او دا بارها پوښتنه کوي چې که چېرته وشئ کولی یوه ویډیو د انډریو ټیټ اړوند جوړه کړي او موږ د سړي په اړه پوه کړي. انډریو یو امریکایي الاصله د تور نژاد څښتن فرد دی. دی د خپل ورور سره دی چې د ورور نوم یې دی ټریسټن ټیټ. د پلار د امریکا په استخباراتو کې و او په شطرنج کې ډیر زیات مشهوره فرد و. پلار یې د مورکۍ سره ستونزې درلودې او د دې ستونزو له امله یې خپله ښځه په ځوانۍ کې پرېښې او طلاق کړې وه، چې بیا انډریو ټیټ او ټریسټن ټیټ دواړه وروڼه یې د مور سره تر یو وخته پورې رالوی شوي دي. او انډریو کیسه کوي چې کله به مې پلار زما لیدو ته راته نو مور مې زموږ ویښتان ډېر لوکس جوړ کړي وو، نو پلار مې په غوسه شو چې دا هلکان کمزوري باید تربیه نه کړي او د ویښتانو جوړولو دا فیشن کول باید ورته ونه ښایي. دې هلکانو یا دې دواړه ورونو په داسې یو کورنۍ کې جنګ کړی دی، جنګېدلي دي، یا مبارزه کړې، یا یې ژوند کړی دی چې په هغې کې پلار او مور سره جلا وه او دا خپله د دوی په ذهن او روان باندې بد اغېزه کوي. ټریسټن ټیټ یوه ډېره مهمه خبره یادوي په خپلې یوې ویډیو کې، دا وایي چې یوه ورځ زما پلار راغی او ما نه غوښتل د خپل پلار سره مې خبرې وکړم، ځکه مور مې راته ویلي و چې ستا پلار خاین دی، زه یې پرېښې یم او دې ته ورته نورې خبرې. وایي نو زه راغلم پلار ته مې ویلې چې ته خاین یې، تا زما مور پرېښې. وایي پلار مې راته ویلې چې چپ، خبرې نورې ونه کړې. او وایي ما ته مې پلار ویلې چې کله ته بالغ شوې بیا به ما تا په دې اړه خبرې کوو. وایي نو کله چې زه سن مې 22 کلنۍ ته ورسېده او پلار مې بیا لیدو ته راغی، وایي ما پلار ته ویلې چې پلاره یوه جنۍ مې دلته ملګرې ده، یوه جنۍ مې هلته ملګرې ده، یوې جنۍ سره هلته اړیکه لرم. وایي نو پلار مې داسې راوکتل، ما ته ویلې چې په یاد دې شي ماشومتوب کې دې ما ته ویلې چې ته خاین یې، اوس ته څه کوې؟ نو وایي هغه وخت کې په ماشومتوب کې زما کنسپټ یا زما اخیستنه د ښځو سره د اړیکې اړوند کاملا بیل شوی وه. د انډریو تر ډېره حده پورې کومې خبرې چې تاسو ګورئ د نجونو اړوند دي، د فیمینزم خلاف دي، او دا خبرې کیدای شي د همدې له امله چې ده په خپله په کورنۍ کې داسې یو مورکۍ درلوده چې هغې ونه شو کولی د پلار خوشحاله وساتي او د دې د خاطره د پلار نه بیله شوه. کوم سختۍ چې انډریو او ټریسټن ټیټ دواړه ورونو تېرې کړي کیدای شي د مور له امله یو د همدې امله کیدای شي دا یو چلند کوي یا دغه چلند دی چې تاسو ګورئ په دې سیستم چې دی د همدې لپاره یې. په هر حال دا ورونه ځواني یا ټینیج چې کوم ورته وایي په ډېرې سختۍ سره تېروي. یو ورور چې دی په یو کمپنۍ کې کار کوي د فروشاتو په برخه کې، ټریسټن ټیټ یادوم. د هغې نه وروسته انډریو وایي چې زه مجبوره یم چې کار پیدا کړم تر څو وشو کولی چې خپل ژوند په مخ یوسو. اما ټریسټن ټیټ د یو رهبر په توګه خپل ورور ته وایي چې نه، بس دی چې زه ټوله ورځ د اتو نه ځم تر 5 پورې کار کوم، خو ته به کار نه کوې، ته به د نورو نوکري نه کوي، هر رقم چې کېږي داسې یو وظیفه به ته کوي یا داسې یو کار به ته کوي چې هغه شخصي تر څو مونږ د دغه اتو نه تر 5 پورې د خلکو د نوکرۍ نه وژغورل شو. نو ټریسټن ټیټ انډریو ټیټ سره کومک کوي چې هغه په خپلو پښو ودرېږي او دواړه ورونه تصمیم نیسي چې دوی فری فایټر شي یا هم د بوکسو د آزادې یا آزاد جنګ چې کوم ورته وایي دا برخه مخته یوسي. سره د دې چې انډریو ټیټ فیزیکاً ډېر کمزوری وي، اما ټریسټن ټیټ یې تشویق کوي چې دی کولی شي او دوی یوې ډېرې مشهوره خپرونې ته هم کاندیدېږي په امریکا کې چې ریالټي شو وي. بیا د هغې خپرونې نه د دوی د خبرو له امله دوی ویستل کېږي او بالاخره آهسته آهسته انډریو ټیټ وروسته دی چې څو مسابقې ګټي او مختلفو ځایونو ته سفر کوي او هلته د مختلفو انجونو سره دی په اړیکه کې د انجونې راغواړي او د ویب کام یوه دنده شروع کوي. ویب کام داسې دنده ده چې پیغلې انجونې د پیسو په بدل کې د نورو نارینهو سره کیني، ټوکې ټکالې کوي او حالت ته په کتو نو د نارینهو چې هر څه غوښتنې کیدای شي دوی پوره کړي. اما انډریو ټیټ وایي چې نه، مونږ دا ویب کام یوازې د خبرو دپاره کاروو، یعنې په دې کې پورنوګرافي یا لوسېدل نه وه او د دې لارې بیا د نورې پیسې پیدا کوي. د هغې نه وروسته کسینو یا قمارخانې جوړوي، د قمارخانې له لارې نورې پیسې پیدا کوي او بالاخره خبره را رسیږي هاسلر یونیورسټي ته چې یو پوهنتون دی چې په هغې کې انډریو ټیټ خلکو ته ښایي چې څنګه کولی شي چې پیسې پیدا کړي. په ټوله کې مهمه مسله د همدې ځینه پیلېږي، د انډریو ټیټ د ژوند بدلون یا د ژوند تغییر د همدې ځینه پیلېږي. کله چې دی فوق العاده پیسې پیدا کوي، نور نو میلیونر دی یا د په وینا بیلیونر دی او
ښه اندام لري، خوشحاله ژوند کوي او تر ټولو ښې تجربې لري په ژوند کې، دی وایي چې کله هم تاسو د 20 میلیونو نه ډېرې پیسې پیدا کوئ، نور پیسې تاسو ته بې ارزښته کېږي. مثلا د تاسو یو موټر په کار دی، اوس درته په کور کې 20 موټره ولاړ دي. د تاسو یو کور په کار دی، اوس 8 کوره لرئ. د تاسو یو پاسپورټ په کار دی، اوس 10 پاسپورټه لرئ. نو په ټوله کې تاسو ته پیسې بې معنی کېږي او تاسو ته ژوند هم بې معنی کېږي. نو تاسو مجبوره یاست چې یو بل هدف پیدا کړئ او په هغې کې ځان مصروفه کړئ تر څو ژوند درته خوندور شي. نو د ټولو زحمتونو د ګاللو سره، د ټولو بدو کړنو د کولو سره، د ټولو بدو تجربو د درلودلو سره، کله چې انډریو ټیټ پیسه داره کېږي، دی نور په پیسو کې آرامش نه ویني او د همدې د خاطره پیل کوي د لارښوونې په برخه کې غواړي کوم شیان چې د تجربه کړي پرته د سانسور نه خلکو ته وښیي. او همدلته ډیری خلک وایي چې انډریو ټیټ اشتباه کوي. اکثرا هغه خلک چې دغه راز پیدا کوي چې څنګه میلیونر شي او څنګه مخته لاړ شي، دوی چې کله دا راز پیدا کړي ځان سره یې ساتي، خپل ژوند کوي او ځي. اما انډریو ټیټ د نورو په خلاف غواړي چې دغه راز نور خلکو ته وښیي. اوس دلته مسله بیله شو، دا د انډریو ټیټ تیر و. انډریو ټیټ چې کله راځي سکرین ته چې خلکو ته راز وښیي چې څنګه پیسه دار شي او څنګه ژوند وکړي، دا راز په اصل کې څه دی؟ متاسفانه په اوسني شرایطو کې نړۍ د څو محدودو پیسه دارو خلکو لخوا کنټرولېږي او دغه محدوده پیسه داره خلک یوازې خپلو منافعو ته په کتو تصمیم نیسي. هغوی د انسانیت په کیسه کې نه دي، هغوی د طبیعت په کیسه کې نه دي، هغوی د ناروغیو په کیسه کې نه دي. یوازې د خپلو منافعو مد نظر کې نیولو سره غواړي دا سیستم مخته یوسي. او دا هغه خلک دي چې تر ډیره حده پورې شیطان ته تسلیم شوي خلک دي او د دو خلکو په واسطه دجال ته د راتګ لاره هواریږي. دا سیستم دوی څنګه مخته بیایي؟ د دې سیستم دپاره دوی یو تعادل رامنځته کړی دی. یو سافت زون دی او یو هارد زون دی. سافت زون څه رقم؟ مثلا دی خلک تشویق کوي چې راشي لیزبیان اوسي، خلک تشویق کوي دوی چې راشي ګی اوسي، ځوانان تشویق کوي چې وزن ډیر شي، ځوانان تشویق کوي چې د ښځو غوندې اوسي، ښځې تشویق کوي چې د نارینهو غوندې اوسي او وایي چې دا هیڅ مشکل نه لري. دا سافت زون دی. اوس هارد زون هم لري. که چیرته ته نه غواړې چې ګی اوسې، که چېرته ته نه غواړې لیزبیان اوسې، که چېرته ته نه غواړې کمزوری اوسې، که چېرته ته نه غواړې فیمینست اوسې، ته غواړې یو نارینه اوسې چې قوي دی، یو نارینه اوسې چې منطقي دی، یو نارینه اوسې چې زور او ځواک لري، نو دوی درته بل چوکاټ جوړ کړی. هغې چوکاټ ته هارد زون وایي. مثلا که چېرته ته ښه لوکس اندام لري، ښې ډېرې پیسې لري، نو ته باید حتما مافیا اوسې، ته باید حتما تروریست اوسې. نو دا هارد زون او سافت زون دی. که غواړې مستقل اوسې نو حتما تروریست دی، او که نه غواړې یو نازک بدنه ځوان اوسې، فیمینست اوسې، نو بیا د دوی په زون کې سافت زون دی. انډریو ټیټ وایي چې نه، زه داسې یو څه نه غواړم. زه غواړم چې قوي م اوسم، زه غواړم چې پیسه داره م اوسم، زه غواړم چې د نورو نوکر هم نه اوسم، اما تروریست هم نه یم. زه یو عادي فرد یم د ټولنې، د ښځو خلاف هم نه یم. نو دلته دی چې انډریو ټیټ میټرکس کرک کوي، یعنی هغه سیستم چې د خلکو د غلامۍ دپاره جوړ شوی دی، دی د دې سیستم خلاف خبرې کوي او دا خلاف خبرې دومره واضح دي، دومره غیر سانسور دي چې نور هغه د رس خلکو ته د منلو وړ نه دي او د همدې د خاطره دا سړی بندي کوي. نو په ټوله کې انډریو ټیټ غواړي د سیستماتیک غلامۍ نه خلک وژغوري او د همدغې سیستماتیکې غلامۍ په خلاف چې کله راپورته کیږي او پرته د سانسور خبرې کوي، دی په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو مشهوره انسان ګرځي او د نړۍ تر ټولو ډیر لټول شوی فرد په ګوګل کې کیږي. حتی د پوتین او ډونالډ ټرمپ هم ډیر لټول شوی فرد کیږي او د ده اغیزه تر ټولو ډیر په ځوانان وي. مثلا انډریو ټیټ تا ته وایي چې که چیرته خفه یې، د دې په ځای چې کینې د ښځو غوندې وډار شي او وژاړي، پورته شه د نر په څیر هره ورځ سل سینه کشي وکړه. او واقعیت دی کله چې تاسو سینه کشي کوئ، د تاسو په وجود کې نورپنفرین، دوپامین، سیروتونین دا تولیدیږي او تاسو په یو داسې فرد بدلیږئ چې نور هغه د غم او ستونزو مشکلاتو نه ډاریږي. او که چېرته تاسو د غم او ستونزو مشکلاتو نه ونه ډار شئ، نو تاسو خو بیا د سیستم غلامي نه کوئ، بیا تاسو د اتو نه تر 5 پورې نه ځئ وظیفې ته، بیا تاسو د پسونو غوندې حکومتونه نشي ساتلی.
نو کله چې انډریو دا خبرې کوي او دا خپل ریسرچ ډیروي په عین حالت کې دا مسلمانه کیږي. اوس د ده خطر ځکه ډیر شوی چې یو طرف نه دا مسلمانه کیږي او د بل طرف نه دا غواړي د 21مې پیړۍ او د 2023م کال د غلامۍ سیستم له منځه یوسي. نو بیرته دا رومانیا ته ځي. کله چې رومانیا ته ځي په ده باندې د دروغو یو کیس جوړیږي او د دې کیس له امله دی بندي کیږي چې تر اوسه پورې بندي دی. اما دا اوس هم خلکو ته د زندان نه مثبت پیغامونه رالیږي. د میلیونهاو خلکو ژوند یې بدل کړی دی او زما په آن انډریو او ټرسټن دوه هغه وروڼه دي چې یو یې د پلان سړی دی بل یې د عمل سړی دی. ټرسټن همیشه د پلان سړی و، انډریو همیشه د عمل سړی و او دوی واقعا په نړۍ کې یو مثبت بدلون راوستی دی. اوس چې انډریو مسلمان هم دی، په زندان کې قرآن عظیم الشان به ځان سره وایي. اکثرا پوسټونه چې کوي د قرآن عظیم الشان د آیتونو په اساس همچنان کله چې محکمې ته ته قرآن کریم ورسره و. نو په ټوله کې زه فکر کوم دوی یو افسانوي خلک دي چې په زغرده کولی شي د سیستم سره ډغرې ووهي او دا سیستم د غلامۍ په هر ځای کې تاسو لیدلی شئ. تاسو په خپل دفتر کې لیدلی شئ، تاسو په خپل قوم کې لیدلی شئ، تاسو په خپل ټولنه کې لیدلی شئ. مثلا په قوم کې تاسو ګورئ یو نفر پیسې لري، د پیسو په اساس هغه مشر شوی دی چې دا خپله د سیستم مزخرف ډول دی. یعنې که ته چیرته ولو چاره بشرعي انسان اوسي او بې سواده انسان اوسي، په هیڅ شي پوه نه اوسي مګم دا چې پیسې لري ته به د ټولو رهبري کوي. نه، د پیسو درلودل په دې معنا نه دي چې ته د ښه رهبر اوسې. یا هم په دفاترو کې وګورئ یو نفر ښه چاپلوس دی، یو نفر ښه بوټ پاک دی، یو نفر ښه دوه مخی دی، بس دا کولی شي چې په رس کې پاتې شي. یو نفر چې صادقه دی کمپنۍ ته، یو نفر چې زحمتکش دی، یو نفر چې استعداد لري، دا ګوښه شوی دی او هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دې سیستم په ضد راپورته شي ځکه چاپلوسي و، دوه مخي و، دا خبرې او دغه مافیایي شکل دومره ځواکمن دی چې که څوک یې په مقابل کې راپورته کیږي له منځه ځي. نو انډریو ټیټ یو د هغه خلکو نه دی چې د دې سیستم نه ډارېده. هغه پوهېده په دې باندې چې د ده سره به د مټرکس کوم چې دی ورته وایي چې همدغه د غلامۍ سیستم دی په اوسني نوې پیړۍ کې، هغه وایي چې دوی درې لارې لري. لومړۍ لاره یې دا ده چې ما به بنوي، نور به نه مې پرېږدي چې څوک مې په فیسبوک کې ویډیو وګوري، نه به مې پرېږدي څوک په یوټیوب کې زما ویډیو وګوري، نه به پرېږدي چې اصلا زه په رسنیو کې راشم. او دا کار وشو، دی کنسل شو. حتی اوبر چې کوم ورته وایي آنلاین ټکسي راغوښتنه ده، حتی هغې اپلیکیشن درته ویلی چې نور موږ تا ته ټکسي نه درکوو. نو لومړی پلان د میټرکس لخوا په ده باندې ترسره شو چې دی کنسل کړي د ټولو سوشل میډیا نه. او میټرکس فکر کوو که چېرته دا کار وکړي کیدای شي انډریو ټیټ نور د صحنې نه وځي او نور څوک نوم وانخلي. اما برعکس خبره سرچپه شوه. نه یوازې دا چې د انډریو ټیټ نوم د رسنیو له منځه لاړو بلکې مینهوالې نور هم ډېر شو، د ویډیوګانې نور هم خپرې شوې. دوم پلان خپل انډریو ټیټ وایي چې د میټرکس دا دی چې ما به بندي کړي او هغه د زنداني هم که. او دریم پلان دا دی چې کله چې میټرکس ویني چې یو نفر واقعا اغېزناکه کیږي په خلکو او خلک راویښوي، نو دریم پلان د هغو وژل دي. او په دې برخه کې تاسو لیدلی شئ مایکل جکسن چې ووژل شو متاسفانه د میټرکس لخوا ځکه خلک یې راویښول. کوبي چې یو ډېر مشهوره باسکټبالر په امریکا کې ووژل شو د یو پلان په اساس ځکه خلک یې راویښول. نو په ټوله کې راویښ شئ. 2023م کال کې تاسو موډرن سلوري چې ورته وایي یا موډرن غلامۍ قیاس، کوم چې تاسو غلام شوي یاست د پیسو، هر هغه فرد چې وګوري تر ټولو غټ فکر یې دا دی چې څنګه ژوندی پاتې شم او څنګه پیسې ولرم چې خپلې کورنۍ ته رزق ویسم. د رزق نه اخوا څوک فکر نشي کولی. ولې؟ چې موږ ټول د یو کاغذ غلام شوي یو په داسې حالت کې چې دغه کاغذ اصلا ارزښت نه لري. او دا هغه څه دي چې انډریو ټیټ موږ ته ځفونه ښودل او موږ ته یې ویلې چې ټول ژوند د پیسو غلامي نه ده، ژوند د هغې نه ښکلی دی. او دغه پیسې چې څومره تاسو ورته ارزښت ورکوئ هغومره درنه لرې ځي، څومره چې بې ارزښتي ورته کوئ هغومره درته نږدې کیږي. نو بلې انډریو ټیټ په 2023م کال کې یو خاص رهبر دی چې ډېر کم پیدا کیږي لکه پوتین په څیر. او زما نظر دا ده چې د ده سړي افکار، د ده سړي آیډیا د اورېدلو وړ ده، سره د دې چې ځینې مفکورو سره یې زه مخالف یم، د ځینو خبرو سره زه د یو ډاکټر په توګه برخورد کوم او فکر کوم چې دا خبرې کیدای شي د هغه پخوانۍ ترومانه چې د مور او پلار د اړیکو له امله لیدلي واوسي. ولې په ټوله کې دا یو ښه کومیډین دی، په ټوله کې دا
یو ښه پرفارمر دی، په ټوله کې دا یو ښه خرڅوونکی دی او په ټوله کې یو نه پیدا کیدونکی او بې جوړې شخصیت دی. هیله ده چې پوښتنه مو ځواب شوې.